أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او وړیالۍ خاورې درنو ولسونو درنو اورېدونکو نن یوه بیا هېڅ بې هېڅه د پښتونخوا وطن په بلو ښار کې د امن مارچ پر انسانانو باندې بې څه توره بې پوره ډېرې ناروا ګولۍ چلېدلې دي صحیح اندازه خو یې نه معلومېږي نیټ بند دی معلومات کم دي وینا داسې کېږي چې په درزنونو خلک زخمیان او ډېر کسان شهیدان شوي دي دا خبره د ټول پښتانه وطن دپاره د ټول پاکستان دپاره ډېره د دغه د غم او اندېښنې خبره ده چې خلکو بیا څه کوي امن غوښتل په دې امن کې اوس جرم وګڼل شو امن غواړي بیا به تا خلک وژني بیا به تا خلک اجرا کوي پښتونخوا وطن یو وار مخکې د روسیانو د راتګه پس افغانستان ته د یو ډېر لوی ناورین تېره سوې ده په لکاو انسانان بې کوره سوي ډېر شهیدان سوي ډېر ورک سوي دي ځکه پښتونخوا وطن د جنګ په تاوانونو تر پخوا زیات پوه او شعور سطحه یې ډېره لوړه سوې ده پښتونخوا وطن د پاکستان برخه ده موږ نه غواړو چې زموږ ولسونه د خپل پوځ سره په جنګ اخته شي خو د طاقت په نشه کې لیوني په غلطه طریقه منتخب شوي د زور او زر په زور راغلي حکمرانان پر ځای د دې چې د زړو غلطیو اصلاح وکړي نور پر مخ روان دي دا خبره نور کږې او بربادۍ ته بیایي موږ دا نشو کولی چې د پښتانه بې مشورې د پاچاهانو بې مشورې او د خپل تحریک تحفظ هند پاکستان مشران بې مشورې کام فریب داسې لار وشو چې هر خبرې را ګیله کوي چې د چا څخه پوښتنه کوله موږ غواړو چې تحریک تحفظ پاکستان مشران سره کښېنو راسو د بل ولس ته زموږ دا پیغام دی چې افرین همت م کړی دی د عقل او شعور څخه کار اخلئ داسې نه ده اسانه چې موږ د چا د خلک په کوڅو کې بې توره بې پوره وژني په دې غم کې په دې تکلیف کې د پاکستان ولسونه عموما او د پښتونخوا ولسونه خصوصا د بنو د خلکو سره په سر مار ولاړ دي ډېر په احتیاط خبرګامونه اخیستل کېږي موږ معلومات نه لرو د دنې اعلان شوی دی بنو ولس برڅو غیرتي ولس چې موږ راپرینه سره خواست کوو چې په ډېر احتیاط به دا شی پر مخ بیایي زموږ جالي خواهش خو دا دی چې یوه ورځ ټول پښتونخوا وطن کې د پښتونخوا وطن ټول ګوندونه د پښتونخوا وطن هغه ټول خلک چې د دې وطن په غم ځان غمجن بولي یوه ورځ په ټول ملک کې وټاکي او موږ د خیبره د چترال نیولې تر ګلانو پورې په لکونو د کورونو په تعداد راووځو او دنیا ته ووایو چې موږ نور په دې وطن کې پخوا په رنګه جنګونو پرېښودلو ته تیار نه یو وخت نشته د دغه ځای خلک چې پخواني دلته کښېن سو دا خلک ولاړه چا داعش جوړ کړي چا په عراق کې د موسل په جومات کې د عراقي فوجانو سره نور تنظیمونه جوړ کړه او د ټول جهان امن یې ننه پورې په دغه ته مخامخ کړي جنګونو ته پښتونخوا ولس پښتونخوا وطن د جنګ په تاوانونو پوه دی موږ په خپله خاوره هېڅ قسم جنګ ته هېڅ قسم لیونتوب ته نه هواداره یو نه پرېږدو موږ خواست کوو د دې راپور حکمرانانو سره چې مهرباني وکړئ توبه وکاږئ د اتم فروری انتخابات د زر او زور د پیسو په زور راغلي حکمرانان دي پر ځای د دې چې دا حکمرانان لرې سوي وای یو قومي حکومت جوړ سوی وای او د دې ملک د بحران سره د خلاصون یو لار اخیستل سوی وای دوی پر هغه آس سپاره دي او د جنګ خواته لمبې وي موږ خواست کوو بیا یې کوو چې مهرباني وکړئ د مور سره لوبې مه کوئ یو وار مخکې تاسې د لیونتوب وکړئ د جهان اور مې وطن ته راوړئ تر ننه پورې انسانان د هغه له اوس ځان نشي خلاصولی موږ فیصلې نه کوو خو دا واضح وایو چې پر وطن پر موږ ګران دی دا ملک پر موږ ګران دی دا سیمه پر موږ ګرانه ده او که د دې ملک خلک خامخا لیونتوب کوي مسألات یې مخ چپ کړي خدای دې موږ ولس ته خپل اتفاق وکړو خپل اتحاد وکړو د ټولو پاچاهانو سره د ټولو هغه انسانانو سره چې د دې وطن په غم ځان غمجن کړو موږ خواست کوو چې عزیزانو عقل به سره شریکوو پوه به سره شریکوو دعا به سره شریکوو او د دې لیونتوب مخه به نیسو په دې پیښه کې چې کوم کورونو ته قانون رسېدلی دی کوم بچیان زخمیان شوي دي کوم شهیدان شوي دي الله پاک ته کورونو ته صبر جمیل ورکړي او موږ ټول کام چې خدای پاک اتحاد او اتفاق راکړي دا شعور دې راکړي چې موږ دغه د جنګ لیوني
یو رنګه د دې وطن سره ان شاء الله. خدای مو مل شه. مې د الله توفیق خدای خیر وشي.